بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې د صلات تسبیح د لمانځه طریقه کراوه شي. د روژې مبارکې میاشت را روانه ده چې په دې کې خو څه نه څه وکړو. یقینا محترمینو د روژې مبارکه میاشت چې کومه ده دا د سیزن میاشت ده چې نفل په فرض او فرض په اویاسي الله جل جلاله ډیر ثوابونه په دې باندې مسلمانانو ته ورکوي. نو پکار دا ده چې دغه میاشت سره ګټه واخیستل شي. صلات تسبیح لمونځ چې کوم دی محترمینو، علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 2 هغه دا لیکلي دي چې د صلات تسبیح لمونځ مستحب دی. د دې یو خاص طریقه ده چې کومه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم خپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر په اهتمام سره زده کړل او دا یې وفرمایل چې په دغه لمانځه کولو سره مخکنی شاتنی نوي زړې دا ټول ګناهونه الله معافوي. او بیا هدا سره وفرمایله کچیر ستا سره وسی نو هر ورځ دا کوه، او که د دې استطاعت طاقت نه لري نو هر جمعه کې یو ور کوه، او که د دې هم طاقت نه لري نو په میاشت کې یو ور کوه، که د دې هم طاقت نه وي نو په کال کې یو ور کوه، او که د دې هم طاقت نه وي نو په ټول عمر کې یو ور کوه. دا حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 109 کې دا راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا فرمایله کچیر استی ګناهونه دا عالج دریک برابر هم نو بیا هم الله به دغه لمانځه په برکت سره استی مغفرت و فرمایي. عالج چې دی دا د یو ځای نوم دی چې هغه ډیره ریګن علاقه ولا چې په ریګن علاقه کې واقع دی چې د هغه ځای ریګ به ډیر زیات وو، نو هغه ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښوولی دی. معارف السنن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 293 وای بزرگان دین او اولیاء کرام د دغه لمانځه ډیر خاص اهتمام کوي. حضرت عبدالله بن مبارک رنګ عظیم محدث به روزانه د ماپښین په وخت کې د اذان سبا د اذان د اقامت په مابینځ کې کوي. حضرت عبدالعزیز بن ابي داود فرمایي چې کوم سړی جنت تکلل غواړي نو هغه د صلات تسبیح اهتمام کوي. حضرت ابو عثمان خیری فرمایي چې د مصیبتو د غمو څخه د نجات لپاره د صلات تسبیح لمونځ زیات ما بل عمل نه دی لیدلی. بعض محققینو قول دی چې د دون قدر فضیلت معلوم کېدو سبات کې بیا هم څوک دغه لمونځ نه کوي نو دا ظاهره ده چې دغه سړي سره د دین هیڅ عزت نشته. په حواله د معارف السنن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 200 دغه رنګه رد محتاج جلد نمبر 2 صفحه نمبر 28. د لمانځه طریقه دا ده چې سړی د 4 رکعاتو نیت وتړي د صلات تسبیح په نیت سره، لکه دا نور لمانځه چې کوم ارکان دي دا ما غره کم دي، لیکن په هر رکعت کې 15 بیا واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کچې د دې سره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم وسره زیاته کې نو بیا نور بهتره ده. په حواله درجه محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 22. محترمینو د دې فضیلت چې کم دی په کم وخت کې د ماپښین په وخت کې د دې فضیلت ډیر دی چې سړی د ماپښین د اذان سبات کې وکي یا د ماپښین وخت داخله سی بیا وکي د لمانځه پرې او کاغذ علاوه نور چې څه وخت هم کې صرف د مازګر لمانځه بعد د سال منځه د مخ او بعد کې او د غرنګ چې المر در سره اوړي پر دغه ټیم مکروهات ثلاثه کې نه کې نور چې هر مکروهات چې کوم د مکروه او وختونه په هغه کې نه کې نور چې هر وخت کې د شپې کې پر تهجد کې او د مازګر د مخه کې د ماپښین د مخه کې د اشراق په وخت کې د څاش په وخت کې هر وخت کې. د دې طریقه دا د محترمینو چې نیت وتړي د 4 رکعاتو نفل صلات تسبیح او بیا د هغه سبات کې به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې دا دردا ځای پر ووله بیا به 15 سواره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وایي کدي چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم سره ویل دا نور ښه خبره ده. د دې سبات کې بیا اعوذ بالله وبسم الله وایي بیا به یو سوره فاتحه او سورت به سره وایي چې سورة فاتحه او سورت وویله بیا به لسواره دغه تسبیحات ووایي بیا به الله اکبر وکړي رکوع له به ولاړ شي په رکوع کې به 3 واره سبحان ربي العظیم ووایي بیا به لسواره دا ووایي بیا چې د رکوع سره راپورته سولې سمع الله لمن حمده به ووایي بیا به په ولاړې ربنا لك الحمد ووایي بیا به لسواره دغه تسبیح ووایي بیا به الله اکبر ووایي سجدې له به ولاړ شي په سجده کې به سبحان ربي الاعلى 3 واره ووایي بیا به لسواره دا ووایي بیا به الله اکبر وکړي راپورته سي جلسه به وکړي یعنی کښېبنې چې کله کښېنسي په اناسه کې به بیا لسواره ووایي بیا به دویمې سجدې له ولاړ سي په هغه سجده کې 3 واره سبحان ربي الاعلى ثبات کې به بیا لسواره ووایي
پنځه اویا دا دې په دې رکعت کې پرس وله بیا به ولاړ سې بیا به چې د بسم الله سره د مخه 15 واره بیا د تسبیحات ووایه بیا به الحمدلله والصلات ووایه بیا به 10 واره ووایه بیا چې رکوع له ولاړې بیا به 10 واره ووایه او بیا چې د رکوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ووایه بیا به 10 واره ووایه بیا به یوې سجدې له ولاړ سې په هغه سجده کې چې سبحان رب الاعلی وویله بیا به دا 10 واره ووایه بیا به کښېنې د دوه سجدو مابینځ کې به بیا 10 واره ووایه او بیا چې د دویمې سجدې له ولاړ سې هلته به بیا 10 واره ووایه بیا چې راپورته سولې نو خو 2 رکعاته وسوله اوس ناسته کې اتحیاته کې په دغه اتحیاته کې به نه وای چې اتحیاته دې وویله ولاړ سولې بیا به په هغه ترتیب باندې وکړې لکه څنګه چې مخکې ترتیب و 15 واره به ووایه بیا به د 15 واره ثبات کې بیا الحمدلله والصلات ووایه بیا به 10 واره ووایه بیا په رکوع کې سبحان ربي العظیم ثبات کې بیا 10 واره بیا چې ولاړ شو سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به 10 واره بیا چې سجدې له ځای په سجدې کې بیا 10 واره او د سجدې سره راپورته په ناسته بیا 10 واره بیا چې سجدې له ولاړې بیا 10 واره به 10 واره دا څلورم رکعت به همداسې پوره کړې او بیا به سلام وګرځې او کچېرې چې شمارلې داسې دي بس چې دا ګوته یوه ګوته به دی ټینګه کې بیا به دا بله ګوته دی دباو کېده چې لاسونه به نیولي داسې په اندامو په بندو به نه شمارې بس دا یوه ګوته ټینګ کړې خچې ګوته بیا دا بله ګوته بیا دا بله ګوته بس په دغه طریقه به شمارې نو محترمینو دا ډېر فضیلت په حدیثونو کې راغلی دی په دغه طریقه سره به تاسو وکړئ والسلام ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب